یو ورځ شیطان د حرم د جومات په څنډه کې غلی ولاړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیت الله په طواف باندې بوخت و. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم له طواف نه فارغ شو نو ګوري چې شیطان په ډیر زیړ تښتېدلي رنګ او ناتوانه حالت کې یوه څنډې ته ولاړ و. پوښتنه یې ځینې وکړه چې ای ملعونه ولې داسې لاچاره پیکه او رنځور یې؟ شیطان په جواب کې ورته وویل ستا د امت له لاسه مې دا حال دی او ډېر کړېږم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل زما امت له تا سره څه کړي دي؟ شیطان وویل ای د الله رسوله ستا په امت کې څو نیک او غوره خویونه دي. ما ډېر کوشش وکړ چې دا خویونه له دوی نه واخلم خو ونه توانېدم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وویل زما د امت هغه کوم خویونه دي چې ته یې رنځور کړی؟ شیطان وویل هغه خویونه دا دي کله چې یو بل وویني نو په یو بل سلام اچوي او د لیدو په وخت کې یو بل ته لاس ورکوي. هر کار چې غواړي ترسره یې کړي انشاءالله ورته وایي. له ګناه نه توبه باسي. کله چې ستا نوم اوري درود در باندې وایي او د هر کار په پیل کې بسم الله وایي. یادونه کله چې تاسو غواړئ دغه پیغام خپلو ملګرو ته ورسوئ نو شیطان به هرومرو دا کوشش کوي چې تاسو له دې کار نه منع کړي. دغه پیغام در سره نشته.